افغانستان ته د سېلانیانو سفرونه امریکا کې د افغان کډوالو د TPS ختمېدو لامل شوي. د امریکا کورني امنیت وزارت ویلي چې افغانستان ته د ګرځندوی زیاتوالی د دې لامل شو چې د دغه هیواد لپاره د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب موده پای ته ورسوي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت د 2015 کال د مۍ په 14مه نیټه د رسمي خبرپاڼې له مخې د افغانستان لپاره د لنډمهاله خوندیتوب مودې پای ته رسول اعلان شول. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امنیت وزیر کریسټینیوم دا پریکړه نږدې 2 میاشتې مخکې د مارچ په 21مه نیټه کړې وه. بلخوا د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د افغان پناه غوښتونکو د موقت خوندیتوب د لغوه کېدو په اړه د امریکا د کورني امنیت وزارت د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانانو د راستنېدو په اړه له امریکا سره رغنده خبرو ته آماده دي. اټکل کیږي چې په امریکا کې 14,000 او 600 افغان پناه غوښتونکي د موقت خوندیتوب په شرایطو پوره دي چې د روانې مې میاشتې پر 20مه نیټه خپل خوندیتوب بایلي او د شړل کېدو له خطر سره مخ دي.